زیوال صاحب هرکلی مننه. زه به هم په خپل وار تاسې ته او ستاسې د دغې چینل ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ او د همراز صاحب دي د څو بیتونه 3 بیته درته فقط وایم. مهرباني وکړه زیوال صاحب. ګورمه تاوان مې ډېر کړی که ګټه، ګورمه په خپل وجود کې کوم لټه، د اندامونو غوښې مخې تږدم، د اندامونو غوښې مخې تږدم چې د مزدور په لاس کې خټه، ګورمه تاوان مې ډېر کړی که ګټه، ګورمه په خپل وجود کې کوم لټه، د خدای عذاب نه منډې نشي وهی، د خدای عذاب نه منډې نشي وهی، ټوله دنیا وخاته لټه، ګورمه تاوان مې ډېر کړی که ګټه، ګورمه په خپل وجود کې کوم لټه، دا د همراز د شاعرۍ مثال، دا د همراز د شاعرۍ مثال، توره ټوټه کې رڼا پټه، ګورمه تاوان مې ډېر کړی که ګټه، ګورمه په خپل وجود کې کوم لټه. مننه قدر زیوال صاحب.